یو غریب صحابي واقعه ته بیانوم. الله اکبر. غریب صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره خوله بنت ثعلبه رضي الله عنها في وفي أوس بن صامت رضي الله عنه أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. وزماو دا أوس مبارك الله دا مجادلة سورة المجادلة دا ولين يتون نزل كريه دا خولة جرده دا أوس رضي الله عنه دا أوس رضي الله عنه خزله أو أوس رضي الله عنه صحابي دا عبادة بن صامت رضي الله عنه ورده نبي قصة شروع رجل السنجة كنت عنده وكان شيخا كبيرا زوي دا غسر بنكاكي وما او غيو بودا سره عمر زياد شيو دچا اوس رضي الله عنه قد ساء خلقه اخلاق بدشيو وضجر د بودا سره د اخلاق شي سخشي ګډوډ معمولی خبره بقاری معمولی خبره بزي خپل ذات براونيس نو دیم دي شيو عمر ډیر شيو ويجي فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب يورزي بما بشراغه كورتا بما تسشي مطالبه وکړه فغضب جو غوسه شو یو غسړی غریب دی او غریبی له پاسه څه دی عمر هم ډیر دی بوډا دی غوسه شو بما ته وی چې انت علي كظهر امي تدسي زما د پاره لکه زما مور وما دي حرامه لکه په ما چې څوک حرامه ده مور دومره غوسه شو ثم خرج بس ډیر غوسه ووت له فجلس في نادي قومه لخپل قوم چې کوم د مرګري مشرانو سپینګیرو د غوسه ربه د کېناست لکسات ثم دخل علي بلک سبت چراغنا فاذا هو يريدني على نفسي نبي زما خاطر نږدې کېدو غوسه شو هغه بهر سره شو راغی نبي دي خزتر نږدې کېدو هغه ته ځل شو وموت وی كلا والذي نفس خوله بيده اچرت نشي كده قسم لي باغ ربنا جل خوله صادغي بلاس كده لا تخلص الي وقد قلت ما قلت ما تنجدنيش لا واغدي خبري ديري شو يعني خبري دي حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ترديج الله ده الله پیغمبر په سلامي کړي دي ته ایمان دې سوې ایمان اگر کوم مخ ته سوک دي خاوند دي نه د الله په سره الله پیغمبر په سره د دې ټول نه مخکې دیږي د خزې خپل خاوند ته وي خولوي که هر څوک خو خبرې دي کړي چې یو ځکه ته ماته وي چې د مور په شان نو اوس ته څنګه وایي چې زبیت سره ملاويږم نه د خبر رسول په وي چې فواثبني وامتنعت منه نو يدب ما بدل عمل کړه وره رانیوي وامتنعت منه ما تزان منكو فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني نو بس ياخو بیا بوډا سره او زبي زورور وما چې مولا د کړي شور کړي گزار شو هغه طرف ته د بي زورور شو کوس ایمان دی لکه خاون درانی سیم بزور خو دې اخاول دي کور کړه هغه خو کوله اوس په سره شي ته څنګه راځي وجه ثم خرجت بزلالم الى بعض جاراتي فدي باز خپلوانو بسي فاستعرت منها ثيابها نمات زان لا بولقلك سات لرواغسته غريبيته خاله زان لم تسرى واغسته بولقمي رواغسته ثم خرجت بها لنبوتهم حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم برسول بسلالم فجلست بين يديه اغت مخي تكنس فذكرت له ما لقيت منه نجي سقي شيء وطول من رسول الله فجعلت اشكو اليه وبزريجه ما غت شكايت كوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما تويجي يا خويله خولي ابن عمك شيخ كبير سنترد زوي بودا سره اخوني وتيادو فاتق الله فيه لا نري دا مبارك ناغوي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک په سره کنو وحی نو نازل شي نو رسول الله متي څه په سره وکم او مخکې دي سوا د دې آیتونو نازل دونه مخکې چې چا بچاته وی چې لکه ته خپل خسته وي تمام دي سي لکه مور یا خور هغه شان شوایري هغه باندې شي په حرام شو نو رسول الله متي څه مو خبره دغه دغه هغه ته ته زما مور بشانه او ته جاړي وی رسول الله زما د بچی دي کزيتي والم د بچو سم جدا شو د بچی ځان سره بوزما زلوګي نو مړش یا پلار د سره څخه وړوړي کنه او کده ته پرې د مجو مزایب شي تربيت مسلې د مور د بچو خیال ساتي یا رسول الله تسوي یا رسول الله رسول الله تسوي زه خبرې نشم کوله چې سم الله طرف نه خیر وې زه غسر اليوم چې کله سونه شو دی بس د خپل
چې څه ورسره وغیره واغستو او راووتو پرې وتو کې دا وایي چې زه خپله شکوا او شکایت چاته کومه الله سبحانه وتعالی ته کوم دا چې لږه لاړه رسول صلی باندې وحي نازله شو رسول صلی باندې چې وحي نازله دا سخته و بیراتله واقعا سخته پر رسول صلی رااله بیا د رسول صلی سخته ختمه شو بیا راولي شي شو زيرا واستم رسول صلى الله عليه وسلم ما تويجي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك الله يستودر مرقري وبارك القرآن نازلك كم آيتنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا الله خبر وورد پیغمبر دا غزنانه چې تاسو باس کو د خپل خاون مبارک وتشتكي الى الله او شکایت یو کوچاته الله والله يسمع تحاوركما او الله ستاسو دوه د خبري ووري پیغمبر ته استغمی موري عائشہ نه وی سپاک ذات الله او سزور ورده چې زوی دی خواږه کمر کې ولاړو ما خبر ورې چې خوله سوې رسول سم ته خوله خبر بس پرې کېده او صبراتلی او الله چې اسمانونو په عرش په خبري ووري بیا د رسول سم دغه طریقه وخوه وی رسول سم ماته وی چې موريه فليعتق رقبه خاون ته دی وی چې کنيجدي کیږي ته یو غلام دی آزاد کی مرید دی آزاد کی وما تيجي والله يا رسول الله ما عنده ما يتغى غريب سرسدي أسر سدي شغب غلام الذي مريج أزاده وينزل أزاده بر بيسي بكار يا سيدة جدي سنيجي كورنا فليصوم شهرين متتابعين جدوم يشتروا جيل ونسي بر لبسي وما تيجي يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام وبلا سنين أغير ويجي كم يجي نويش أبدو ما يشتري بر لبسي وبيا رسول الله تيجي فليطعم 60 مسكينة يشبيتو مسكينة اللي دخوراك وركينة كده غمني شي كوله وسقا من تمر كجرة دي ولا وركي وما تيجي يا رسول الله ما ذاك عنده أسر سنة بغربة تورا كجري وسنة نشتي نغلام نشي زادوله أو دا قوس الشيم دي خبري دا لا سري دي خزي دي سمو تعالى بكري أو خزي غريبي تقول جب رسول الله بسرات لنا برقاو صادري دا كان رواستو دبل قونديان نه راغست حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مساله ده چې نه غلامه ده دولش نه روجي ويش او نه شپېته مسکن خوراک ورکول چې غواړي چې خېز ته نږدې شم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما توی چې فإنا سنعينه بعرق من تمر سيده سکجوري بوله منګ ورکو منګ به سره مرګرتیا وکړو باقي چې لګړي پاتې شو هغه دې پیدا کی وما تيجي وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر يا رسول الله نوري بولا زو قورم أستا سراكي أو سبا زو قورم يا رسول الله ما تيجي أصبتي وأحسنتي دير خبر دوك دير برابر خبر دوك فاذهبي فتصدقي عنه لا رشوا دا غير تربنا شبيتو مسكنون لدى خوراك وركا ثم استوصي بابن عمك خيرا أو بيتك وردا نسيتك وجري ترزوي خيال دي ساته بوداري أبا خبر ديري كي سبوي ففعلت جبي امام اغشن طريقه وكړه امام احمد بن حنبل امام ابو داود دا حدیث راوړی اسمه عجیب واقع دا مې دې لپاره ذکر کړ تاسو چې وګوره د صحابو د غربت او د غریبي او موږ نو دومره نعمتونه کې پراته یو که تاسو نه وګورئ غره به دې پریدونو د مزر زموږ شکایتونه نه ختميږي شکوي او ډېر کم خلک چې راغوي بخله باندې دا ټکی پراته دي د الله شکر نعمتونه دي موږ پکې زوم پکې سره دي څومره نعمتونه دي زموږ څومره نعمتونه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله کې چې تاسو کوشش کوئ چې زموږ نعمتونه شمار کې کوم چې ما درې کړی نو ګره پوره بیان کړئ إن الإنسان لظلوم كفار يقينا الإنسان جوانو دي ظالم دي ونا شكر لله ونا شكر نو بس نو د صحابو ګره د حالات غریبي به ډیره وا خوشي وګټل جنتونه هغه زنانه چې هغه بولقه او صادر د بل خزینه راوغستو خلې تذکره به کوم ځای کړی ده په قران کې عمر رضی الله عنه په خپل خلافت کې د خپل مرګرو سره روان یو بډای خزي او تواز کوي امیر المؤمنین د خورا شدي هغه شي اجازه سره به روان شو مونږ ته یې کوی د خورا زموږ رسې جواب ورکو امیر المؤمنین د خورا تاسو سره کار دی ورغه ولاړ د مرګرو امیر المؤمنین ډېر ساده سره دی چې څوک د تواز کوي دی له خاله د بډای خزي او سبق قصه وکړي ته سره یې خاله ورسې امیر المؤمنین چې کله راغی
ورته ویې ملګرو ته امیر المؤمنین دې خوا د څه دی دا تاسو پېژنئ څوک ده وایي نه موږ نه پېژنو دا ښځه چې الله په قرآن کې تذکره کړې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها دا خو ښځه چې الله دې خبره بره اورېدلې او به ایتونه نازل کړي نو چې الله دې وبارک ایتونه نازل کړي موږ به احترام کوو غریبه وه خو الله یې تذکره په کوم ځای کې وکړه په قرآن کې وکړه د دې نعمتونو شکر وباسئ او که څوک غریب وي نو هغه څه پکار دي صبر کول پکار دي لږ وخت بس هغه د مور چې بچي له دوایي ورکوي ډېره ترخی که نه لږه ول ورکړي بس لږ او په دې کې هغه سمسۍ ټوله ختمه شي چمچ خالي شي دغه شان د دنیا د حالات دي صبر مرګ به راشي خبره به ختمه شي داسې به دا حالات تېرو بغیر د صبر نه ګورئ کار نه کېږي ګورئ چې په هره خبره کې موږ د شکوې او شکایتونه شروع کوو چغې وو هر چا ته خبرې کوو دغه ژوند نه تېرېږي به دې چې الله دې موږ ته صبر را نصیب کړي